وی یو انصاری صحابي و موږ دغه تپوس لورلو پوښتنې لی ورلو چې ورلو هغه د زنکدن دا ټایم و داسې نږدې و مرګ ته وی چې موږ یې ولیدو که نه نو هغه وفرمایلو زه تاسو ته یو حدیث بیانوم زما د مرګ ټایم دی یو حدیث درته بیانوم دا ما د نبي علیه السلام نه اورېدلی و نو امید د رب نه دا چې ماله پې الله ثواب راکړي د دې مرګ په ټایم کې تاسو ته دا حدیث بیانوم نو دې صحابي فرمایلی ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلی دي اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء کله چې یو انسان اودس وکړي او پوره ښکلی اودس وکړي ښکلی پوره اودس وکړي کوم ځای کې وکړي کور یې وکړي یو سړی چې کور کې پوره اودس وکړي ثم خرج الى الصلاة او بیا راوځي څه ته مانځه ته کور یې اودس وکړو او بیا مانځه ته را روان شو لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنة وی دې چې دا ښې قدم اوچتوي دا ښې خپه اوچتوي په هر قدم الله تبارک وتعالی د ده یوه درجه اوچتوي کور کې اودس وکړو جومات ته را روان شو دا ښې خپه چې کله دی اوچتوي نو الله پې ورسره د ده یوه درجه اوچتوي نیکۍ پې وله الله لیکي ولم يزع قدمه اليسرى الا حتى الله عز وجل عنه سيئة او دا ګسه خپه چې کله دی په ځمکه باندې ږدي نو الله ترې یو ګناه کموي ښې قدم اوچتوي الله یوه درجه اوچتوي نیکۍ ورکوي ګس قدم ږدي الله تبارک وتعالی ترې نیک دا ګناهونه څه کوي که اریجوي الله ترې ګناهونه اریجوي او بل یو روایت کې راځي چې په کم ځای باندې د ده قدم لګي هغه ځای د دپاره مغفرت او د بخښنې دعاګانې غواړي په کم ځای چې د ده قدم لګي دغه ګټې دغه کاڼي دغه خاوره به په ورځې د قیامت د ده دپاره ګواهي کوي چې کله تا کور اودس وکړو او جومات ته را روان شي مانځله راتلی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی که په تاسو کې څوک نږدې وي او که لرې وي نه هغه جومات ته مانځله راسئ که لرې یې که نږدې هغه یو حدیث مبارک کې راځي که نه یو صحابي و هغه راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته درخواست وکړو وی د الله پاکه پیغمبره دا زړه مې غواړي چې د مسجد نبوي سره نږدې کور جوړ کړمه نبی علیه السلام وفرمایل ولې وی زه لرې منو په دې مانځه کې لږ مزل لاته ډېر دی نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی څومره قدمونه چې دې زیاتېږي دومره د نیکۍ زیاتېږي لرې ښی که نه قدمونه به دې ډېري که نه نه الله به دې درجات ډېر اوچتوي ګناهونه به درنه ډېر کموي د لرې نه راتله خو بیا ډېر زیات ثواب دی او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله تاسو جومات ته راځئ که نه او جمع خو لاندې کړه نو مونځ د جمع سره وکړئ او چې کله رالی نیم مونځ درنه شوی دی او نیم دې لاندې کو نو هغه نیم د جمع سره وکړه او هغه نیم ځان له وکړه خو الله تبارک وتعالی تا ته پوره د جمع ثواب درکو او چې کله وي ته جومات ته راورسېدې حدیث مبارک کې راځي دې روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله جومات ته راورسېدې ستا نه جمع شوې وه ته رالی خو ستا نه جمع شوې وه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کان کذلک تا ته د پوره جمع ثواب بیا میلاو شو ګوره الله تبارک وتعالی څومره مهربانه ذات دی د جمع په نیت باندې صرف را روان شوي خو چې جومات ته راتلی نو جمع درنه شوې وه جمع درنه بیا هم شوې وه الله تبارک وتعالی تا ته په دغې اراده باندې د پوره جمع ثواب درکو مونږ وایي مړه زه مړه اوس هسې نشم رسېدی شوي به رانئ لکه په دې اخري قاعده کې چې لاندې کړه جمع خو جمع دي بیا هم لاندې کړه جمع ثواب خو ورته میلاو شو که نه بیا هم کوشش وکړه لږه په تیز راشه چې رالی اگر چې سلام درنه ګرځېدلی و بیا هم الله تبارک وتعالی د جمع ثواب تعالی درکو نو غرض مې دا کو الله تبارک وتعالی ډېر مهربانه ذات دی خو کاش چې مونږه څه ناسه وکړو او د مونځ پابندي وکړو د مونځ دا کوتاهي نوره د ځان نه وباسو دا د افسوس خبره ده